السلام علیکم د خپل وخت تلویزیون درانو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې راته روغ او جوړ وئ او یو ځل بیا د تیر په څیر په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایم. نن په خپرونه کې جمال استاد را سره میلمنه ده میلمه دی چې د ده څخه به خوږې خوږې سندرې اورو او د مسافرۍ سندرې پښتو به ترې چې ژوند یې څنګه تېرېږي. نو زموږ سره تر پایه اوسئ، زموږ د نننۍ خپرونې نه بنډار نه خوند واخلئ. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. هغه ملګري چې کامنټ راته پرېږدي په خپرونه کې ډېر ښه راغلاست ورته وایم او د زړه له کومې مننه ترې کوم چې زموږ بنډار دی خوښوي، راته ژوندي او خوشحاله دي وي. نننۍ پروګرام کې مو جمال استاد ته بلنه ورکړې ده تر څو راشي زموږ سره د زړه خواله وکړي او ترې وپوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي. یو څو زمزمې به هم ترې واورو، نو تاسو به هم خوند ترې واخلئ، موږ به هم خوند ترې واخلو. نو د نننۍ بنډار زموږ سره تر خیره وګورئ. جمال استاد راغلو په خپرونه کې چې زموږ نو جمال استاد مې که غږ اوري نو زموږ بلنه ومنئ. خو دې وکړئ چې ستاسو په زموږ په نن سبا خو د نیټ ډېره ستونزه ده او نیټ کې کومه ستونزه را نشي. نو جمال استاد تاسو یو کامنټ راته پرېږدئ. ښه جمال استاد که تاسو زما غږ اورئ نو موبایل چې تاو کړئ نو بیا به ستاسو هغه زموږ سره به اړیکه تاسو ټینګه شي. نو جمال استاد ته زنګ روان دی، خو دې وکړي چې په ترتیب سره پوه شو. نننۍ په پروګرام کې جمال استاد را سره میلمه ده او جمال استاد نو پوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي، وختونه دې څنګه تېرېږي، زمزمې به ترې اورو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سره ورو جانا خیر دی، جوړي برابر خی سپوزیشن ده خی برابر جوړي. جمال استاد سره مشه په خبرونه کې ډیر ښه راغلاست ورته وایم. ستړي مه شئ. ډېره مهرباني، ډېره تاسو تر کلای وایو ورو. خوشحاله شو چې مخامخ مو ولیدې، هم د پاکستان زموږ سره په برخه اخلئ. خوشحاله شو. الله مو سره رب راته ژوندي لره، خوشحاله واوسئ. بس الله دې تاسو روغ جوړ خوشحال ساتي. مو غونډو مسافرو ته، غونډو ملګرو یارانو کلر دي که بر دي، دا غونډو ته مو طرف نه غونډو ته سلامونه. مننه. ما مخکې یاد کړه جمال استاد ماشاءالله ښکلی غږ لري، سندرې به ترې اورو، پوښتنې به ترې کوو. نو لیدونکو ته دې ځان ورمعرفي کړه. جمال استاد تاسو غږ لږ ښکته غوندې شو. غږ مولا څه نه څه ښکته دی. فکر کوم څه صحیح شو، څه ستونزه وه. اواز صحیح شو؟ او صحیح خو شو. جمال استاد تاسو غږ صحیح نه ده. جمال استاد اوس صحیح دی؟ او دغه مایک لري که مایک لري که بیا به تاسو غږ صحیح راشي. مایک مې لرې کو. ښه نو لیدونکو ته دې ځان ور وپېژنه جمال استاد. زه په خپله جمال مروت تاسو ته مخاطب یم او واټ کې پاتې کېږو د ملګرو ته لکه د ملګرو ته غونډو مسافرو دپاره. او زه به دو ته مسافرو ګانه یوه ووایم چې مسافر خوشحال شي، که هر چېرته یي مسافر چې دو دپاره سپیشل یوه ګانه زه وایم. مننه ورور، مننه ارشاد. اورو یې
چې پوهېدلی ما و په خوبت چې پوهېدلی ما و د خپله کوره راوتلی ما د خپله کوره راوتلی ما و په خوبت چې پوهېدلی ما و په خوبت چې پوهېدلی ما و د خپله کوره راوتلی ما د خپله کوره راوتلی لا 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 جمال استاد ډېر ښکلی خدای دې وکړي چې مسافرو خوند ترې اخیستی وي او ډېر په زړه پورې تاسو خپله د چا غزلې ډېرې اورېدې چا غزل ډېر خوښوئ چا اواز ډېر خوښوئ یاره مو علاقې خو خپل افګار بخاري هغه والا شاعري ډېره واورم په اوازونو کې خو بس استاد سولي استاد شو خیال محمد شو احمد ګل استاد شو دا مې ډېر پسند کېږي ډېر شعرونه دي تر اوسه د چا شعرونه ډېر ویلي دي جمال استاد یاره بس عوام خو غونډې د ډېرو شاعرانو ول مو ویلي دي خو لکه افګار صاحب ول ډېر وایم پوه شوې او بس ټیم خپله شاعري مې هم کوم هغه وایم پوه شوې خپله شاعري غزلې شته سره بله شعري کوئ بس خپله
ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. غواړو چې ستا نه غزل ډېر واورو، نو بل کوم یو غزل راته ډالۍ کوي؟ بس بل به یو غزل ته ووایم داسې. جمال استاد بس هغه مسافر والا ده، اتنیز غوندې دی که نه، مسافرو دپاره دی یو سپیشل غزل. بالکل اورئ جمال استاد، اورئ. بس صحیح و. محبت را سره کړې خو په زړه نه زه د ارواح یادومه اورې که نه راغله ډک محفل کې ووینو بیا لاړه چې عمر پتا بیان دی اوس وسه پاتې څنګه یې روما په ما ګرانه وکلي ته درځمه وجانانه په ما ګرانه وکلي ته درځمه وجانانه وسه پاتې څنګه یې روما په ما ګرانه وکلي ته درځمه وجانانه په ما ګرانه وکلي ته درځمه وجانانه.
جمال استاد ډیر ښایسته فکر کوم دا غزل تاسو خپل او چې دا ما خپل غزل دی دا ما خپل جوړ کړی د مسافرو لپاره سپیشل ډیر ښکلی کمپوز و ډیر په ښکلي انداز سره دی وویل جی ډیر ښکلی جمال استاد کامیابي درته غواړم څونه وخت کېږي دا غزل د دې مخه کړې ده جمال استاد یاره بس داسې 20-22 سال کېږي چې بس د موسیقي طرف ته راغلی چېرته د سفر هم کړی دی یو سفر مو کړی د تقریبا 19 ځل خو دوبۍ ته لاړ راغلی یم پوه شئ تاسو افغانستان ته هم لاړې پوه شئ داسې عمان غاړې لاړم یو 2 ځله دا خو د ډیر سفر کړی دی دوبۍ ته عمان ته افغانستان ته او جی پوه شئ دا لار بر افغانستان او پاکستان خو ورور دي که نه اوس که داسې یو وطني غزل راته ووایي د خپل علاقې به تا ته زه خپل وطن والا یو مزدار غوندې شی وایي غزل شکل ته به یي نو ښه بس صحیح شوه دا د افګار صاحب والا یو شاعري ده تاسو ته موږ وړاندې کوو فنظر کا دا جہان تو متیما وانا گاٹ محبتیم جانتیم دما شریارا منیست بے افکارا زدردہ سے نازولی امت کنوستا غمنا پاتی دی لا خود زاڑیا دون پاتی دی کنوستا غمنا پاتی دی لا خود زاڑیا دون پاتی دی
واه جمال استاد ډیر ښایسته ډیر په زړه پورې غزل دی ویل جمال استاد ماشاءالله ډیر ښکلي رمانیان تاسو غږوئ جی او تاسو استاد لرئ او جی استاد خو لرو استاد ګلنواز استاد شاګردان هم لرئ تاسو خپل چاته دا شاولي استاد شاګرد دی ادمه استاد دی استاد ګلنواز تاسو شاګردان لرئ چاته زده کړه ورکوئ او لګیا یو بس شاګردان راځي یو سره همت کوو پاری کوو او بس لګیا یو شاګردان مننه رب راته خوشاله سرفراز اوسئ چې وخت مو راکړو او په اخره کې یو کوم بل غزل راته وایي په همدې بل خپرونه سره راونغاړو یو ښکلی غزل که په اخره کې راته ډالۍ کړئ بس صحیح شو بس تاسو ته غونډو ته سلامونه اخري دا یو غزل تاسو ته وړاندې کوو مننه اوري دا د مسافرو لپاره دا یو لوبه غونډې دی اوري جنن سغواړي عربو کې ګرمي دا وطن تراشا وخت موسم د پسرلی دا وطن تراشا ډیره مننه جمال استاد د وخت راکولو نه مو ډیره مننه او خوشحاله سرفراز اوسئ هر چیرې چې یاست قدرمن او عزتمن اوسئ بس الله دې تاسو روغ جوړ خوشحال ساتي غوړ مرګري ډیره مننه جمال استاد ډیره مننه سلامت اوسئ ډیره مننه السلام علیکم السلام علیکم
ښه دوستانو جمال استاد و له کوزي پښتونخوا نه جمال استاد په مروتو سي تعلق لري نو نن موږ ته د مسافرۍ غزل ویل د خپلواک تلویزیون په پاڼه کې ما مېلمه کړی و نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو خوشحاله وساتم نو ما کمال هرني په دعاګانو کې یاد ساتئ هر چیرې چې یاست خوشحاله آباد اوسئ